الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د لوړو زده کړو وزارت محترم وزیر او مسؤلینو، د پوهنتونونو محترمو استادانو، داخلي او بهرني څېړونکو، د امارتي ادارو استازو، مجاهدینو، قدرمنو، میلمنو او ټولو حاضرینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر خوښ یم چې نن ورځ د نننۍ عصر د یوې ډېرې جدي اړتیا له مخې د لوړو زده کړو وزارت او د کابل پولیتخنیک پوهنتون په ګډو هڅو د اوبو په نړیوال څېړنیز کنفرانس کې له تاسو سره ګډون کوم. محترمو حاضرینو، د اوبو د اهمیت او اړتیا په اړه دا ستر واقعیت ټولو ته څرګند دی چې اوبه د متعال رب یوازینی بې بدیله نعمت دی او له هغه پرته د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو ژوند د هیوادونو اقتصادي وده او پراختیا امکان نه لري. د اوبو اهمیت خپله د هغه خالق په قرآن کریم کې بیانوي چې د یوې اسلامي ټولنې په توګه موږ ته د اوبو سره د سم چلند په اړه دیني مکلفیت راجع کوي او له بله لوري د نړۍ سره د سیالي، اقتصادي ودې او د راتلونکو نسلونو د حقونو خوندي کولو لپاره د اوبو پایښت لرونکي او مسلکي مدیریت له حده ډېر اړین او ستر ملي مکلفیت دی. که څه هم اوبه نوي کېدونکې طبیعي سرچینه ده، خو بیا هم په اوسنۍ نړۍ کې د اقلیمي بدلونونو، د اوبو د ککړتیا د کچې د لوړېدو، د انسانانو د زیاتېدونکو اړتیاوو او د اوبو سره د انسانانو د ناسم چلند له امله په جدي توګه د هغې کمښت حس کېږي او اوبه په مسلسله توګه د کمېدو په حال دي. دې ناورین نه یوازې د نړۍ د هیوادونو لپاره د اوبو د کمښت ستونزه پیدا کړې، بلکې تر ټولو مهمه دا چې د هیوادونو پر خپلمنځي او نړیوالو سیاسي او اقتصادي اړیکو یې هم منفي اغېز کړی دی. قدرمنو حاضرینو، لکه څه ډول چې افغانستان د کاني زیرمو له اړخه مو نړۍ کې د غني هیوادونو په کتار کې راځي، په همدې ډول د اوبو پراخې طبیعي سرچینې او زیرمې هم لري. خو له بده مرغه د افغانستان په معاصر تاریخ کې د دغه ستر او بې بدیله نعمت او د پرمختګ له دې اړینې اړتیا سره د بېلابېلو عواملو له امله مسلکي او ملي چلند نه دی سوی. نو په دې اساس اوس زموږ او ستاسې ګډ مسؤلیت دا دی چې له هرې ممکنې لارې او امکاناتو څخه په استفادې د هیواد د ملي اوبو د غوره مدیریت لپاره د پایښت لرونکو پرمختګ اصل په نظر کې نیولو سره خپل ملي مسؤلیت په سمه توګه ادا کړو. په دې لړ کې له خپل حق اوبو د استفادې او ښه مدیریت په موخه د افغانستان اسلامي امارت هم خپلې هڅې کوي چې یوه بیلګه یې د کوشتېپې د کانال کیندل او د ځینو نورو بندونو تړل او رغول دي. د کابل پولیتخنیک پوهنتون په انګړ کې د اوبو په اړه نننۍ دایر شوی څېړنیز او علمي کنفرانس چې د پوهنتونونو محترم استادان او څېړونکي به پکې خپلې څېړنیزې مقالې او تجربې شریکوي، د اوبو د مدیریت په برخه کې یو غوره اقدام او په دې برخه د نورو څېړنیزو هڅو لپاره یو مهمه پیلامه ګڼم. زه هیله لرم چې دا کنفرانس آخري کنفرانس نشي
او په دې برخه کې د افغانستان ټول اماراتي او خصوصي پوهنتونونو او څېړنیزو مرکزونو خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د پوهنتونونو محترمو استادانو او څېړونکو، تاسې بهتر پوهیږئ چې د نړۍ ټول پرمختګونه د علمي څېړنو پایله ده او علمي څېړنې د هرې منطقي پریکړې اساس تشکیلوي. خو په تعصب سره به ووایم چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د څېړنې فرهنګ لکه څه ډول چې باید وي پیاوړی نه دی. په دې برخه کې د اړتیا تر بریده خواري نه ده سوې. زما د معلوماتو له مخې زموږ ډېر فارغ سوي محصلان خپلې څېړنیزې رسالې خپله نشي لیکلی. زه د یو ډېر مهم او بنسټیز وړاندیز په توګه له تاسې هیله کوم چې په پوهنتونونو کې د څېړنې فرهنګ او په واقعي توګه پیاوړي کړي، درسي مواد مو غني کړي او هڅه وکړي چې د ګران هېواد مشهودې او ملموسې ستونزې تشخیص کړي او د څېړنو په پایله کې د اماراتي ادارو مسؤلینو ته غوره حل لارې وړاندیز کړي. په پای کې د لوړو زده کړو وزارت او د کابل پولي تخنیک پوهنتون له قدرمنو مسؤلینو څخه ډېره مننه کوم چې دغه مهم او اړین کنفرانس یې دایر کړی دی او له هغو استادانو او څېړونکو څخه هم زیاته مننه کوم چې دې مهم کنفرانس ته یې د کنفرانس د اصلي محورونو مطابق څېړنیزې مقالې لیکلي دي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. هر الوشت خاوره به دې بیا ډکه له خوند کړم.